تاسې پوښتنه کړې وه چې جرمني ژبه کې د als کلمه څه معنا ورکوي او له wenn سره یې توپیر څه ده. راځئ چې زده یې کړو. als درې اړینې معناګانې لري. یوه معنا یې ده کله چې. wenn هم کله چې معنا ورکوي خو اوسنۍ او راتلونکي زمانه کې کارول کیږي. als بیا یوازې داسې عمل ښکاره کوي چې یو ځل په تیره زمانه کې ترسره سوی لکه als ich ein Kind war کله چې زه یو ماشوم وم spielte ich viel draußen ډېرې مې د باندې لوبې کولې. zu der Zeit په هغه وخت کې als ich in Kabul lebte کله چې ما کابل کې ژوند کوه hatte ich viele Freunde ما ډېر ملګري درلودل. دومه معنا یې ده په پرتله یعنی ich bin älter als du زه ستا په پرتله مشر یم یا زه ستانه مشر یم. بله معنا یې ده په توګه als Lehrer د ښوونکي په توګه als Arzt د ډاکټر په توګه یا als dein großer Bruder ستا د مشر ورور په توګه. تاسې په کمنټ کې راته ولیکئ چې زه د ډاکټر په توګه کار کوم.